ناړۍ او غازي اباد ولسوالۍ چې د مرکز اسداباد ختیځ ته شاوخوا 8 کیلومتره وړاندې پرتې دي، د تیر حکومت پر مهال د دواړو ولسوالیو ترمنځ نږدې 18 کیلومتره سړک خام او ویجاړ پاتې دی. کله چې اسلامي امارت واکمني ترلاسه کړه، پر دې سړک د ولایتي مسؤلینو له لوري په خام ډول د ترمیم چارې څو ځل ترسره شوې، خو لا هم دا سړک د سیلابي رسوباتو او نورو نیمګړتیاوو سره مخ دی. په ناړۍ او غازي اباد ولسوالیو کې میشت خلک وایي اسلامي امارت د هیواد په کچه د رغونې او آبادۍ په مهمو پروژو کار پیل کړی. که د دوی د سړک په پخونه او ترمیمولو کې هم مرسته او همکاري وکړي، د دواړو ولسوالیو د اوسېدونکو د مودو ستونزې به حل شي. د زمونږ او د غازي اباد ولسوالۍ ترمنځ چې دا کوم غزېدلی سړک دی، دا سړک تقریبا 18 کیلومتره خام دی او دا وخت په وخت د سیلابونو له خوا ورانیږي. بنان موږ والي صاحب ته عرض هم لرو که چاته دغه وکړي یا زیربط ارګانونه د ده په پخلي کې موږ څه کومک وکړي. که اوس کومک د پخلي نه کېږي نو بنان خام هغه اساسي طور باندې ترمیم شي تر څو زموږ د ولسونو مشکلات حل شي. د حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ دا سړکونه د غازي اباد او د ناړۍ ترمنځ خام دی، موږ ته اساسي جوړ کې ښه دی او که نه نو یو ترمیم په حساب باندې هم چې دغه مخې ته دا کوم دا موټر ته مشکلاتونه پیدا کېږي او مریضانو لپاره تکلیفونه زیات پیدا کېږي، هغه په دغه باندې مشکل ورته حل شي دا به ښیي. بل پلو د ناړۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي د یادو ولسوالیو خلکو ته په ګڼو نورو برخو کې خدمات ترسره شوي، خو د سړک جوړونه او اساسي پوخوالی به د دغه دواړو ولسوالیو د وګړو د کلونو هیلې پوره کړي. د غازي اباد او د ناړۍ ترمنځ چې کوم غزېدلی سړک تر ننه پورې خام پاتې دی او ولسونو ته مشکلات دی، مریضانو ته مشکلات دی، نو غوښتنه د اسلامي امارت د مشرانو تر اوسه په وخت امکاناتو کې دا دی چې مطلب دا چې دغه سړک راته اساسي جوړ کړي او که د اساسي وخت به غواړي او یو وخت سره به ختمن جوړېږي انشاءالله ولعزیز. که داسې عاجلي داسې یو اواري او دغه وکړي هم د خلکو یو ستونزه به انشاءالله ولعزیز الله تعالی حل کړي. د یادولو ده کونړ یو غرنی ولایت دی، د ډېرو ولسوالیو سړکونه یې خام دي. که موجوده نظام یې د سړکونو د اساسي پخېدو تابع وکړي، په مټ به یې پرمختیاوې رامنځته او د اوسېدونکو ستونزې به یې پای ومومي.